خدای دې را باندې پردې واچوي د خانې نوم راپورې دی ګټه وټه مې نشته دی او خرچې ډېرې دي ټاټکې هم نشم کولی که نه نو که سهار له ټاټکي لوځم خلک به راته وایي خان کم ټاټکې کې نو د خانې د نوم د لاسه ټاټکې هم نه شم کولی نو څه وکړمه دې نوکرانو خو زه تېښتې د راوستم تباه و برباد یې کړمه د پرون رسي ده 3 تیلي بل کړي 3 اوس مې ماچس کې تیلي وشمارل 3 پکې کم دي نو کټوی یوه پخ کړی او تیلي پکې 3 نشته دي نو زه څه وکړمه زه خو دې نوکرانو تباه و برباد کړمه زما خو یې سرمن ویستا خانه ډېر زیات وږي وو او نن خو ستاسو د کوره روټۍ هم رونوته بچې د خدای وږي به خدای مړی که نه زه تاسو نشم مړولی سهار چې دا تا دا دونه ګړوبې ور واچو نو د اوسه پورې ته په هغه ګړوبي باندې ستا د کولمې ډکې نه شوې والله خان ډېر سخت وږي وو په ټول کې م غونډه ورځ کار وکړه ولاړ به شم ایسته ستاسو کور نه به دا روټۍ راوړم نه بچې بس کور ته مه ورځه خان خیله چې ته مړي ژوندي ده تلې ده او نوکران هم په چوټۍ دي نو داسې کار وکړه دا 200 روپۍ واله د 50 کورخه د 50 ډوډۍ او د 50 چکني 1.5 روپۍ پکې خرچه که او زر راځه شا به مونږ موږي ځه د بازار یې تیاره روړه دا نیم بچو به د کور ډوډۍ ته خوشحالي یې خان له خو تاسو خان خیله تباه برباد کړه کار نه یو بس د پټو نه رالم وږیم او د پټو نه رالم وږیم خانه یو مولی به راوباسمه خدای م بیخ او بنیاد وباسه زما طبعې پسې م راغشتې که دا تاسو څه کوئ خانه کورخه خو بغیر د صلاتو نه تېرېږي که نه زه تکړه شی یې ور وشو که وښه خو ګورې که د دویمې مولۍ دې پاڼه مزاري کړه که نه نو بس چوټي کومه دي دونه شو بړه خان دی والله کې تېن مولی پاڼه خورې شو السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام د خدای مسلمانه چې نسوارو ګوتې پسې دې ولېږو نو 15 ګنټې تېرې کړې اوس مې ډوډۍ پسې ولېږلې دا سړی د نارې نه مړ کېده پټو کې مې کار کړی او پټو کې مې کار کړی اړم رالی شو رالی خو ډېر زیات راشو که نو روټو والا مانې راځه راوخېږه راشماش پرېږده بیا پار سره شي نوکر سړی لنګې ته کښېنه لنګې ته خان سره ډغروې ته اوس خان سره ډغروې که څه کې دی د نامې نظر شمه نو ثابت تانې چې تو کړې تانه کم داسې 50 روپۍ دي وې که نه ورګه لکه ورګه د خدای نه ویرېږي ورګه که نه ورګه لږ صبر خو وکړه که نه مړه ډېر ښه خانم دی چې تاسو یې ځان سره پرېښي یې ښه ډېر ښه دی دا ګوتې وسټې شابې تاسو یې ما نه وخورئ مړه زه دې تاریان یم چې د 1.5 سلو کې خرچه وکړه په دې 50 مې دې نوکر ځان شپېلې کړې ښه اوس دې خیال دې 85 ووه خان جي ما ته خو چې ستا د بهادرۍ ډېرې زیاتې قیسې دي نن خو راته پکې یو قیسه وکړه ښه ولې نه واوره که نه ما څه پخوا یو نوکر و او هغه ما کور خیله ولېږه کور خیله نو هغه کورخه کې قلارې 85 والې و چې ما ته پته ولګېده چې خو پکې 85 والې دي بیا مې امرود پورې وتړه او په دې یخ ژمي کې به مې ورته په خپو باندې یخې اوبه اړولې نیکه یو 85 خو پکې ما سم پاتې شوې مړه هېڅ خبره نه وه قصه یې را باندې ټوله خرابه کړه ورته چې بله قصه یې راته وکړم نه بلې ته ضرورت نشته بس دا یوه ډېره وه